بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لومړی خو ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه 28م درس دی او په دې روزنیز پروګرام کې 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. 261مه پوښتنه: لاندې سړکونو څخه کوم یو د لون یا لون کېدو په وخت کې لومړی کنګل کیږي؟ پلونه او هوایي سړکونو، لاندې سړکونه، څلورلارې یا چوک، تونل. سم ځواب دی پلونه او د هوایي سړکونو لاندې سړکونه. دا ترافیکي نښې علامه په دې معنی چې په بشپړ ډول سره ودرېږئ چې خپنیول کېدو علامه راتلونکې ده، چې مخکې د بشپړ درېدو علامه راتلونکې ده. سم ځواب دی چې مخکې د بشپړ درېدو یعنی سټاپ ساین علامه راتلونکې ده. کله چې دا علامه تاسو ګورئ تاسو باید تل یا همیشه سفر وکړئ. ستاسو په شاوخوا کې د موټرو په سرعت څک کې، د سرعت په حد کې، د سړک او هوا شرایطو سره په مناسب سرعت کې. سم ځواب دی د سړک او هوا شرایطو سره په مناسب سرعت کې. 240مه پوښتنه: دا ترافیکي نښه یا علامه په دې معنی دلته وګورئ په دې شکل سره، مثال د یو د علامه د یو د کې لیکل شوي دي چې مخکې خنډ موجود دی، چې مخکې پوخ یا قیر سړک پای ته رسیږي، چې په سړک باندې مخامخ تګ وکړئ. سم ځواب دی چې مخکې پوخ یا قیر سړک پای ته رسیږي. 265مه پوښتنه: کله چې د دوه طرفه کوڅې څخه په یو طرفه کوڅې کیڼ اړخ یا لوري ته ګرځئ تاسو باید هر لاین ته وګرځئ، لومړي لاین ته واوړئ یا وګرځئ، دوهم لاین ته واوړئ یا وګرځئ. سم ځواب دی لومړي لاین ته واوړئ یا وګرځئ. 266مه پوښتنه: دا ترافیکي نښه یا علامه په دې معنی چې مخکې د تیارو هوایي میدان راتلونکی دی، چې دا ځای د تیارو د تېرېدو ځای دی، چې موټرې باید خپل سرعت راکم کړي. سم ځواب دی چې مخکې د تیارو هوایي میدان یا هوایي ډګر راتلونکی دی. 2شپېتمه پوښتنه: تاسو د آزادې لارې څخه په یو رمپ کې ښکته خواته ځئ تاسو باید مخکې د کرب سره د تاوېدو څخه خوندي سرعت ته ورشئ، د فریوی یا آزادې لارې څخه د پوست شوي سرعت حد ته ورشئ، انتظار وکړئ تر هغه چې تاسو کرب ته ننوځئ ترڅو په بریک نیولو باندې پیل وکړئ. سم ځواب دی مخکې د کرب سره د تاوېدو څخه یعنی مخکې د کرب سره د تاوېدو څخه خوندي سرعت ته ورشئ، یعنی کوم سرعت چې تاسو ته خوندي دی، یعنی سرعت هم راکم کړئ او خوندي سرعت ته ورشئ. دا ترافیکي نښه یا علامه په دې معنی چې دا لار د بایسکل چلونکو لپاره جوړه شوې ده او بایسکل چلونکي پرې تګ کوي، چې په دې ساحه کې بایسکل چلول منع دي، چې په دې ساحه کې د بایسکل څخه په احتیاط سره واوړئ یا تیر شئ. سم ځواب دی چې دا لار د بایسکل چلونکو لپاره جوړه شوې ده او بایسکل چلونکي پرې تګ کوي. 289مه پوښتنه: د لاندې څخه کوم یو د موټر چلولو خوندي تمرین نه دی؟ کله چې په بین الایالتي لویه لار کې موټر چلول کیږي، یعنی تاسو موټر په فریوی یا بین الایالتي یا د سټیټونو ترمنځ کوم فریوی چې ده یا لار چې ده لویه لار چې ده د دې نه هغه مطلب دی. ورو موټر
باید ښي خواته پاتې شي یا لاړ شي. پرته له سیګنال لاینونه بدل کړئ. که تاسو د وتلو لار څخه تیر شئ نو تاسو باید راتلونکي وتلو لار یعنی ایگزیټ ته لاړ شئ. سم ځواب دی پرته له سیګنال لاینونه بدل کړئ. یعنی ګوره د خوندي تمرین نه دی، ګوره دې نه پام وي په سوالونو کې داسې نه. دا نښه علامه په دې معنی چې په لوړ سرعت کې مزل مه کوئ، چې د موټر درېدلو او استراحت لپاره ځای موجود دی، چې مخکې روغتون موجود دی یا د لویې لارې څخه د وتو په صورت کې روغتیایي اسانتیاوې موجودې دي. سم ځواب دی چې مخکې روغتون موجود دی یا د لویې لارې څخه د وتو په صورت کې روغتیایي اسانتیاوې موجودې دي. کله چې تاسو په فریوای یا آزاده لار د یو سټیج څخه بل سټیج ته مزل کوئ نو دا نښې لګېدلې وي. دا په دې معنی چې دلته روغتیایي خدمات موجود دي. که کوم روغتیایي مشکل تاسو ته پیښیږي تاسو کولی شئ چې مثال دغه ایگزیټ یا هلته لیکل شوي چې په دغه ایگزیټ کې دغه روغتیایي خدمات موجود دي. نو تاسو کولی شئ چې د دې علامې په لیدو سره تاسو کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته وګرځېږئ. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ. ښاد او آباد.